الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له، لا ضد له ولا ند له، لا شبه له ولا شبيه له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وكريمنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاء الناس ليس يفيد شيئا، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ضرب شريف.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. واجب الاحترام قابل قدر عزت مند مشران و کشرانو، نن 9 تاریخ د محرم الحرام دی، سبالا 10 تاریخ دی د محرم الحرام. محرم الحرام د اسلامی کال لومبنی میاشت ده او د حرمت میاشت ده. په سبانی تاریخ متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو 2 خبرو ترغیب ورکړی دی. یو بل لسم د محرم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي ترغیب ورکړی چې په دې ورځ باندې روزه ونیسئ. او دویم د حدیث پرانا کې په لسم د محرم باندې په خپل اهل او عیال باندې په خپل بچو باندې د خپل وس مناسب د وسعت او د فراخي ترغیب ورکړی دی چې په لسم د محرم باندې خپل کور والو باندې خرچو کې فراخیو کې یعنی سلور سیزونه پاخه کې ورسره لږ فروټ راوړی، کور کې وسعت او فراخی راولي. او فائدہ دا ذکر کړی دا چې کوم انسان په لسم د محرم په خپل کور کې فراخیو کی نو الله پاک به د باندې ټول کال فراخی کوي. په لسم د محرم باندې ډیر زیات سيزونه شوي دي. کله چې حضرت موسی علیه السلام د فرعون سره مقابله وکړه، بیا الله تعالی فرمایل بنی اسرائیل ځان سره والا او د مصر نه وځه. موسی علیه السلام د بنی اسرائیل سره د مصر نه ووته، فرعون ته پته ولګېده نو هغه ورپسې خپل فوج په خپله ورپسې ووته. د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیلو په تعاقب کې نو الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام ته چې نجات ورکولو فرعون د بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام په مخ کې ډوبېدو غرقېدو، نو دا د محرم لسم تاریخ. بنی اسرائیل ته د فرعون نه نجات دا په لسم د محرم باندې شوی دی. حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته 9.5 کاله دعوت او تبلیغ وکړ او په قوم کې د 83 زیات کسانو ایمان رانوړ. او نوح علیه السلام ته الله فرمایل چې نوح علیه السلام د دین بعد یو قسم ایمان راوړو والا نشتا، دین پس به نور ایمان نه راوړی کیږي. نو نوح علیه السلام خیر وکړه، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله په مقدس مکه د کافرانو یو کورم مپریدا. نو لاندې نظمکه اوبرا پرې خو دی بره د اسمان نه اوبرا شروع شوي او تمام دنیا دا د اوبو یو تالاب وګرځېده. نوح علیہ السلام ته مخکې الله فرمایلی وصنع الفلک، نوح علیہ السلام کشته جوړه کا، فاذا جاء امرنا کله چې زمونږ حکم د عذاب راشي، علامات د عذاب راشي، فاسلک فیها من کل زوجین اثنین، پدې کشته کې تاسو سره ایمان والا او د هر یو حیوان نه جوړه یو نر یو ښځه په دې کشته کې ځان سره والا. نوح علیہ السلام دغه څه وکړو چې ټوله دنیا تباه شوه. فاذا جاء امرنا وفار التنور، تنور کې اوبه راوخوټ کېدې، دا به د دې علامه چې اوس په تمام دنیا غرقېږي. خانه کعبه مو ونړېده، یو روایت دی ونړېده، بل روایت دی نا جبریل علیہ السلام برو خیجول اسمان تا. برحال نو کله چې الله ته خوښه وه او سیلاب ختم شو،
طوفان ختم شو، حکم شو یا ارض ابلعی ماءکی، ازمکی اوبرا کاگا، ویا سماء اقلعی، اے اسمان اوببندی کا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء اوبو اچشوی وقضی الامر دا اللہ کار فیصلہ اشوا واستوت علی الجودی او دا نوح علیہ السلام کشتے دا جودی غربان ادرے دا اللہ ایمان والاو لنجات ورکولو نو دا لسم دا محرم تعریفو. درہم نمبر حضرت یونس علی نبینا و علیہ السلام لا اللہ جل شانہو دا کب پخیٹا کے کم سزا ورکڑا او دا حضرت یونس علیہ السلام کب چے کم دے اچھتا غردولو او حضرت یونس علیہ السلام دا کب پخیٹا کی دا اللہ ذکر کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو کل چے کب حضرت یونس علیہ السلام بہر را غردولو نو دادا لسم دا محرم رضو دا سی دا تمام انبیاء علیہ السلام سرا اللہ چکم احسانات کری دی او سمرا زبردست کارنامے دا ٹولی پر لسم دا محرم بانشوی نو دا لسم دا محرم بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی منوری تا ہجرتو کا ہجرتو کا نو التکی مدینہ منورہ کی یہودو سیدل نو اغیبہ دا عاشوری بورد باندے روجہ ساتلا چکل با عاشوری جو رد رالا نو یہودو ٹوڑ روجہ ساتلا حضور علیہ السلام و توفر میں داولی تاسو دا روجہ با کم بنیاد باندینی سے آئی ورطوی پدے و رد بانے اللہ جل شانہو زمان پلاران ہوتا موسیٰ علیہ السلام و زمان پلاران بنی اسرائیل ہوتا اللہ دا فرعون ظالمنا نجات ورکڑے ہو نو منگ دا روجہ بطور شکریہ بطور دا اللہ دا شکر دا پارا منگ دا روجہ نسو دا منگ دا دے دا پارا نسو حضور علیہ السلام و تو فرمائل انا احق منکم بموسیٰ زبتا سبانی زیاد حق دارم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا زما زیاد نسبت تے زکا آغم دا اللہ نبی دے او زم دا اللہ نبی ما نو صحابہ تیوے مومنانو تیوے تاسو ہم رجوع نیسی صحابہ رجوع نیوا دے خبر تلک شان چکم جماعت کی ناسی یا دا میڈیا پر ذریعہ بانے کم خالق خبر اوری لگ شان توجہ سر دا خبر اور ہے راتلون کی کیا اللہ حضور علیہ السلام فرمائل کہ چریزا جمدے پادشم کس جمدے پادشم نو راتلون کی کال لبا راتلون کی کال لبا زد عاشوری سرا یو روز روجا یوزے کم یا با 9-10 محرم روجن اسم پخپلو پا صحابہ بانے او یا پا 10-11 بانے با روجن اسم زبا یو روز روجن نسم بلکہ زبا 2 روز روجہ ساتم او داغی وجہ دادا داغی وجہ دادا چی یہود دا مغضوب علیہم دے پا دوی بانے دا اللہ غضب دے دا کافران دی دا چکم دے دا دوی سرا پا عبادت کی مشابہت ختم دو دا پارا چی زمان دا یہود سرا پا عبادت کی مشابہت رانشی نو یو رزبا زور سر زیادتم یا 9-10 یا 10-11 دل تکی تاسو تیو خبر کوم چی پیغمبر علیہ السلام پا روجہ کی پا عبادت کی دا یہود سرا مشابہت نا نفرت کرے دی زو تاسو چی کم دا پیغمبر علیہ السلام عاشقان زانتا ویو چی کم دا پیغمبر علیہ السلام امتیان زانتا ویو مونگ پا وضع قطع کی پا لباس کی پا وعدہ کی پا غم کی پا خادے کی زموستا ٹول مشابہت اغدا
یهود نصارو سره دی پیغمبر علیہ السلام خو په عبادت کې هم د یهود سره مشابهت نه کوي موتا د هندوانو سره د یهود سره د نصارو سره زمونږ په خپکیږي ما په مړی کې زیات رواجونه د هندوانو دي په ودونو کې زیات رواجونه د هندوانو او د يهوديانو دي اوس په دې محرم کې یاد وساته په دې محرم کې خلک سګي وې محرم دی نو قبرونو تلاړ شي په قبرونو باندې اوبا چي یا په دې ورځ باندې خلک کیر پخي خواږه پخي وې دا چې کوم دی د مړو شپه ده دا د مړو شپه ده څه ورته ویل کې د مړو شپه ورته ویل د لسم د محرم باندې کیر چې خلک پخي دا کیر خوراک یا په دغه ورځ باندې خلک شربتونه کوي الکه دا شربت په کم بنیاد کې وې تا ته پته نشته امام حسین دا تګي شهیدان شویو یاد ساته دا شربت سکل دا حرام او پلیت دي دا کیر خوراک په دغه ورځو کې کیر خوراک دا حرام دی دا پلیت دی دا د شیعاګانو سره او د کافرانو سره مشابهت دی نو دا کیر باندې خوري ښا کیر الذین حلوة الكتاب والفقراء کیر الذین حلوة الكتاب الوا بخول کیر بخول عام حالاتو کی ټیک د بخوا لیکن په دې ورځو کې کیر بخول یا چې کم دی شربت کولا یا په مولانا ذکر صاحب الله قبر دونو نټکی هغه باجیبه خبره کوله وې په دې ورځ باندې زمونږه خزي مقبرو ته لاړ شي زمونږ خزي لاړ شي په قبرونو باندې وبا چي تاسو کې بوډه دا ولې وی تا ته پته نشته چې حسنین تګي شهیدان شویو نو خدای دې بیګړه غر کا حسنین چې کم دی هغه تګي هغه شهیدان شوی دي او په خپل قبرونو باندې اچي او په خپل قبر تګي هغه شهیدان شوی او په شربت او په کیر باندې تزان لا خېټه ډکه نو دا شربت کله حرام دا چې کم دی کیر خوراک کیر په خول په دې ورځو کې دا حرام زما عزت مندو امام حسن رضی الله عنه دا هم شهید دی امام حسین رضی الله عنه دا هم شهید دی لیکن دا یوزل ندی دا جدا شهادت دی امام حسن رضی الله عنه دا په زهر باندې د خپل خزوا جعده نامه ده دغه جعده چې کم دی دیتا عبدالملک ابن مروان چې کم گورنرو هغه ورته امام حسن ته زهر ورکا دې په زهر باندې مړکا نو چې کله دې مړ شي نو زبا تاسو سره واده وکم او گورنرو او چت سړیو وې زبا تاسو سره واده وکم امام حسن رضی الله عنه هغه چې کم دی د عادت دو د امام حسن دا مشر دی د عادت دو چې د په کال کې سلور ځل د شام سفر کولو شام ته بتلو لاره کې دته کسان هم ناس دي په د باندې حبلیم شوي دي لیکن امام حسن رضی الله عنه د استقلال او د صبر او د تحمل د نبی رسول سلام د طرف نه ولا د صبر او د تحمل وادي وي بهرحال هغه هر څه معاف کو جادي د چې کوم خزوا هغه ولا زهر ورکړه چې کله دې پیښو چې مال زهر راکړي شوی دي نو دې د سره په ګوته کې یا په کپڑا کې د پیغمبر علیه السلام دروازه مبارکي خور ور سره وا هغه خور راواغشتا اوس وابیانو پنځبیران به دا خبره په دې باندې رد کې جوا د پیغمبر اسلام دروازه خوره اپ بدن اومګلې شوا دا غینه خوره او خړې شوا او د زهر او اثر ختم شو الله اکبر لا خبره به منه د پیغمبر علیه السلام
د خپې مبارکې د لاندې چې کومه خاوره ده د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک چې د کمې خاورې سره لګېدلی دی د اهل سنت والجماعت د تمامو علماو دا عقیده ده چې دغه خاوره د الله په نیز باندې د عرش نه زیاته معتبره ده. دغه خاوره کې شفا ده، دغه خاوره کې شفا ده. د پیغمبر علیه السلام په ژوند مبارک کې یو یهودي بیمار شو. مولانا بیزیګر صاحب د الله قبر ډکې دا خبره مې په خپله اورېدلې وه. د علاج نه لا علاج شو، کور کې پرېواته او بس د مرګ په انتظار کې دی او ورسره چې کم دی دا په سترګو باندې هم ړوند شو، د سترګو د نظر نم ختم شو، کټ کې پروت دی، انتهایی زیات بیمار دی. لوري چې کم دی هغه لګي شوه. پیغمبر علیه السلام چې په کومه لار باندې تلو دغه لار کې کېناستو چې په کومه خاوره باندې پیغمبر علیه السلام خپه مبارکه کېښوه، لوري لاړه او د هغه ځای نه خاوره راوچته کړه، پلار ته یې راوړه، ورته وایي دا جي ما تاله یو دارو راوړي دي، تاله مې دارو راوړه او ورته وایي څه دي زما خو نظر نه لګي. سلۍ په خاورو کې ګنده یو سترګه کې واچولو، په بله سترګه کې واچولو. الله جل شانه والا سترګې بنا کړې، نظر یې ولګېده. لور ته وایي لورې دا څه دي، دا تا ماله په دې سترګو کې څه واچول؟ دا ورته وایي بس سترګې دې ټیک شوې، د دې خاورې نه لږه راواله په ژبه باندې واچوه، الله رب العزت به تعالی د بیمارۍ نه شفا درکوي. ورته وایي به دا خبرې پرېږده، دوی مې د سترګو کې واچوله، د سترګو نظر دې ټیک شو، دا خوره وسکه الله به تعالی شفا درکوي. وایي نه به سکم الله چې راته ووایي چې دا خوره ده، دا څه شی دی، دا کومه دوی ده؟ او ورته وایي دوی نه ده، دا د هغه چا د خپو خاورې دي، د هغه چا د قدم خاوره ده چې کوم هستی پسې ته شپه ورځ لګې کنځل کې، ته هغه پسې کنځل کې، دا د هغه د خپو خاورې دي، ما تا له سترګو کې واچولې، ستا نظر واپس شو. او ورته واه 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 تا زما د دشمن د خپو خاوره ما له سترګو کې واچوله، لاړه نظر یې ټیک شو، چاړې راواغشته، ځان یې دواړه سترګې ویستې. وایي زه د خپل دشمن د خپو په خاوره باندې نظر اړو واړم نه، سترګې ویستې، لاندې نه بیا سترګې راووتې، بیا نظر شروع شو، هغې ویستې، لاندې نه بیا سترګې راووتې، دې سترګې وباسي او لاندې نه نورې سترګې کېږي. برن آواز شو وی اے بدقسمته، اے بد نصیبه، تا پکې داسې رانجا چولی دي، داسې رانجه دې پکې اچولي، په خدای قسم که چېرې ته قیامته پورې دا سترګې وباسي دا به نورې کېږي. الله اکبر. یو صحابي فرمایي پیغمبر علیه السلام جمعات کې تشریف فرما دی، یو رساله ده وړه وسیله ورته وایي، هغې لیکلي دي پیغمبر علیه السلام تشریف فرما دی صحابو سره، یو کس راغی په سترګو باندې ړوند دی، نظر یې نه لګي. پیغمبر علیه السلام ته وایي اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه مناجات مقبول کې دا دعا لیکلې ده، وی یا رسول الله مور پلار مې دنه قربان شه، مال دعا وکړه چې الله مال سترګې راکړي، مال الله سترګې راکړي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل بچي که په دې ړوندوالي باندې په دې خپله بیمارۍ باندې صبر کولی شي ټیک ده، په دې به تاله اجر میلاویږي، خو که نه شي کولی زه دله یو دعا ښیمه، هغه دعا ووایه. هغې وایي یا رسول الله ډېر زیات تکلیف دی راته او صبر نشم کولی. وی ښځه ورشه اودس چاردام وکړه، اودس چاردام وکړه، د سنت طریقې مطابق اودس وکړه او بیا 2 رکعته مونځ وکړه، بیا 2 رکعته مونځ وکړه او د مانځه نه پس الله ته داسې لاس اوچت کا او دا دعا ووایه اللهم انی اسألک، اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبیک محمد صلی الله علیه وسلم، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذا لیقضى اللهم فشفعه فیا. دا دعا ووایه اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد تانوی سے وہی دا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے،
یا محمد انی اتوجہ بکا الى ربی فی حاجتی هذا لیقضا اللہم فشفعہ فیا. دا دعا ہوا. صحابی فرمائی وی پا اللہ قسم چی دی صحابی لارا و دس ساردہ میں ہوکا 2 رکعت منزے ہوکا او بیدا دعا ہوکڑا کہ مجلس سے واپس نات لو اللہ والا غٹ استر کے ورکڑے. بہرحال جعدی چکم دے دا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خضی امام حسن تا ظاہر ورکڑا اغین اللہ والا شفا ورکڑا. بیا اغتے عبدالملک بن مروان تے جواب لے گا خط لے گا وی پاگا خوبانے خو ظاہرم دخلو نکا اغوی خضی و ظاہر در لے گم یو زہر در لیگم اگیتا زہر ہلاہل ہوئی ایسر با فوری دیا ختم شی زہر. امام حسن رضی اللہ عنہ چکلا دا دی زہر و باثر بانی پیشو او پتہ او لگی دا چی دا مال اخپل خزی را کری نو بے دا پابندیو لگولا وی بزب یواز خوراک نکم ما سر با تکینی تبا یو زیرہ سرکینی اغیب پا قجورو کی اگا عبدالملک ابن مروان چکم ظاہر راولی گل اغیب پا قجورو کی گڑ او قجوری دا سے منز کی نخ اوکڑا اور سر یو زی کی ناستا دوی تا دا پتا نو دے خورا سر یو زی ناستا خود چکم و قجورو کی ظاہرو آگا قجوری امام حسن تا اور مخامق کی چکم کی ظاہر نو اغیب زان طرف تا یو زی خوراکو کا دا قجورو خوراکو چی امام حسن رضی اللہ عنہ بیمار شو او دا آغی بیمارینا چکل اخیری وقت آگے نو امام حسین رضی اللہ عنہ ورطوی روا دا تال دا ظاہر چادر گڑی دی ما تا کسو خیا آغا ورطوی ما تا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث یاد دے ما تا نبی علیہ السلام ویلیو چی چرتبا دا زان دا پارا دا چانا انتقام او بدلنا لے کزدتا اوخیم اگر کس دا توخیم نو اگر نبتو انتقام والے بدلب والے او که اونخیم که اغیر اکڑی که اگر مانا اکڑی اگر پیشا واللہ پیشا زبا صبر کم که اگر نیر اکڑی بے گناہ با زما پا جرم کی او کس چکم دے تب اولا سزاور کی. بہرحال دا دک ظاہرنا دا امام حسن رضی اللہ عنہ اگر شہادت نصیب شو دا سفر پا میاش کی دا شیعگان چکم ماتم کی او کم غم کی دا دا امام حسین رضی اللہ عنہ یاد ساتے دی فیس بک بانی یا پا اخباراتو کی یا پا دا پاکستان پر ریڈیو پا دا بانی دا امام حسن صلی علیہ السلام ہوئی دا امام حسین صلی علیہ السلام ہوئی دیکھے لگ فرق کوئے دا علیہ السلام از آدم دا آدم علیہ السلام دا والا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تمام انبیاء علیہ السلام دا ڈگری دا علیہ السلام پیغمبر تا ملو دا صحابی جے کم دے ڈگری اگا دا رضی اللہ عنہ دا بزرگ دا تابعی دا تب تابعی ڈگری اگا علیہ الرحمہ یا رحمہ اللہ دا غوی دا ڈگری دا یو ڈگری بل لمور کوئے. بارحال زمانیت مندو اللہ جل شانہو امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما تا مرتبط شہادت ورکڑا تو شہید بارکی رب کائنات فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کم خلق چید اللہ پلارک مردی اگویتا مڑم موائے بل احیاء بلکہ اگوی جندی دی عند ربهم یرزقون تا اللہ سر اگویتا خوراک ملاوی گی اگویتا اللہ خوراک ورکی. رضمائی مندو پا سبانے اور ازبانے دا دعا عمل ازان سروالے اللہ دی سرزمہ توفیق در کی یو دا روجی خو روجہ با 2 رضی ساتے بروجہ ساتے یا 10-11 یا 9 نن چانی ولی بہترین خبر ہے 9-10 یو دگا عمل دا حدیثنا ثابت عمل لے او یو پا خپل کور کی وسعت و فراخی خپل کور کی فراخی راولے. وقتی میں دا مولانا الیاس گمن سے با دامت برکاتہم یو خبرہ میں اوریدہ ویزا الحمدللہ دا ما سلور بی بیانی میری او پا سلو اڑ کورونو کے زما خب فراخی وی فروٹ امرا لے گم او چکم دے چرگان او ریجی او بس پورا چکم دے خز زبردست او که پا سفر بانیم چرتبار نبیا کورون تا پیسے ہو لے گم دا وسعت او دا فراخی متعلق فیسے ہو لے گم او پا دا کی بنیاد بانے چکم انسان پا 10 محرم پا خپل کور کے فراخی
د رزق او د خوراک فراخي وکي الله پاک په ټول کال پاک باندې فراخي راولي الله د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم سهل علينا وعلى والدينا كل صعب بحلمة سيد الأبرار اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد علم شارك خبره ډېر اهمه خبره نه پاتې شوه ما بیګم دلته کې خبره کړې ده دا ختم نبوت عقیده مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامان یو نارینا زنانا مونږ د آقا صلی الله علیه وسلم غلامان یو او د غلام کار څه دی د آقا خدمت کول د ختم نبوت محنت کول د ختم نبوت چې کوم دی پرچار کول دا د آقا د غلامې ثبوت دی په دغه سلسله کې انشاءالله په 3 اگست باندې روان زیارت پر ورځ باندې مرکز اسپیټال شکرپوري مرکز اسپیټال سره یو عظیم الشان د ختم نبوت کانفرنس دی او انشاءالله چې څومره مرګري تاسو ناسي ټول لا سوچت کې انشاءالله ټول به کې شرکت کو په 3 تاریخ باندې 3 بجې 3:30 بجې با د شکرپوري مرکز اسپیټال سره انشاءالله یو عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس بکیږي او د ختم نبوت چې کوم دی د عاشقانو د پتنګانو یو عظیمه اجتماع وي انشاءالله وعده سره وکړي ټول کسان په دغه کې شرکت کوو انشاءالله کم کسان به شرکت کې وای راته انشاءالله ټول به کې خیر شرکت کو دغه لوی علماء کرام برادي په ختم نبوت باندې به خبره کوي دا عقیده څه شی دی نن زما عزتمندو زمونږ نوجوان نسل ته دا پته نه لګي چې ختم نبوت څه ته وایي پیغمبر علیه السلام څوک دی د پیغمبر علیه السلام څه شان دی نو په دغه کې به انشاءالله العزیز بیا په 3 ستمبر باندې په خزانه شوګر مل کې دغلته به یو عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس وي بیا په 7 ستمبر باندې ختم نبوت چوک کیسه خانه کې به انشاءالله یو عظیم ختم نبوت کانفرنس وي په دغه درې واړو کې به انشاءالله भरपूर شرکت کو زما دتا جولیدا درخواست میں دی منت میں دی چې دغه ختم نبوت کانفرنس انشاءالله ټول برګری شرکتو کې الله تاسو د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب